او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده د غسل نه چې مخکې اودس وشي، آیا په دغه اودس باندې لمونځ کیږي یا به د لمانځه لپاره بل اودس کیږي؟ فقهاو لیکلي دي چې بهتره دا ده چې له غسل څخه مخکې اودس وشي، یعنی اول په مسنونه طریقه باندې اودس وشي، د هغه نه وروسته په ټول بدن باندې اوبه واچولی شي. خو که چا له غسل نه مخکې اودس هم ونه که، نو بیا د غسل په ضمن کې په اوداسه سره اکتفا صحیح ده، ځکه په غسل کې د خولې وینځل فرض دي، دا یې وینځي، د پوزې وینځل فرض دي، دا یې وینځي، نو چې په اوداسه کې د لاسونو وینځل، د مخ وینځل، د پښو وینځل فرض دي، هغه د غسل په کولو سره ترسره کیږي. همدارنګه مسح هم کیږي، ځکه سر باندې به لاس وهي. نو که چا د غسل نه مخکې هم اودس ونه که او غسل یې وکه، نو بیا هم د غسل په ضمن کې په اوداسه سره اکتفا صحیح ده. نو په داسې حالت کې له غسل څخه وروسته دوباره اودس ضروري نه دی. که چا د غسل نه مخکې هم اودس کړی وي، غسل یې کړی وي، د دې نه وروسته چې لمونځ کوي دوباره اودس ته ضرورت نشته. همدارنګه که د غسل نه مخکې اودس نه وي کړی، د غسل په ضمن کې د ده اودس ترسره کیږي، بیا هم له دې نه وروسته د ده لپاره د اودس کولو ضرورت نشته دی. همدغه مسئله بحر رایق په لومړني جلد کې په 50مه صفحه کې سنن د غسل کې، او علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې لومړني جلد کې 158مه صفحه کې سنن غسل کې په تفصیل سره څیړلې ده. علامه حسکفي رحمه الله لیکي لو تودع اولا لا یأتی به ثانیا، کله چې د غسل نه مخکې اودس وکړه نو د غسل نه به وروسته بیا اودس نه کوي، ځکه وای د غسل لپاره 2 اودسونه دا مستحب نه دي په اتفاق د ټولو علماو سره. او همداسې صاحب د بحر رایق هم لیکلی دي. اما که چیرته مجلس مختلف شي یا د دیو ترمنځ فصل په صلات سره راشي، مانځه سره، نو بیا اودس کول مستحب دي. احسان